ای مؤمنانو د بندیزونو پوره مراعات وکړئ. ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي. خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مروا کوي. بشک الله چې څه غواړي حکم کوي. ای مؤمنان د خدای پالنې د نښو نښانو بیا حرمتي مکوي. موږ حرام میاشتو نه کومه یو حلالوي، موږ د قرباني څارویو ته لاس غځوي، موږ هغو څارویو ته لاس وروړي چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نظرانی په توګه پټي اچول شوی وي. موږ هغه خلک زوروي چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالي په لټه کې د کعبه د محترم کور په لوري ځي. هو کله چې د احرام حالت ایستل شي نو تاسو ښکار کولای شي او ګوري یوې ډلې چې تاسو لپاره د مسجد حرام لار بند کړی ده، نو پر هغه باندې تاسو غوسه دي تاسو دومره توجن نکړي، یعنی دې ته مو نه هڅوي چې تاسو هم د حقوق په خلاف په ناروا تیروي الله سپوري کړی. نه، کوم کارونه چې د نیکی او خدای پالنې دي په حقوق کې له ټولو سره مرسته وکړي، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په حقوق کې د هیڅ ملاتړ مکوي. له الله نه ویریږي، د هغه عذاب ډیر سخت دی. پر تاسو حرام کړی شو مرداره، یعنی د خپل مړ شوی څاروي غوښه او وینه د خوک غوښه، هغه څاروي چې له خدای پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي، هغه چې په ستوني خپه کېدو، په زخمی کېدو یا له لوړ نه پر غورځېدو مړ شوی وي، یا هغه چې کوم جناور سری کړی وي پرته له هغه چې تاسو هغه ژوندۍ مندل یا ذبح کړی وي، او هغه څاروي چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي. همدارنګه دا هم ستاسو لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګوري. دا ټول کارونه فسق دي. نن کافران ستاسو د دین لخوا پوره نا امید شوي دي، نو تاسو له هغو څخه مو ویریږئ بلکې له ما نه ویریږئ. نن ما ستاسو دین ستاسو لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت می پر تاسو پوره کړی دی، او ستاسو لپاره می اسلام ستاسو د دین په توګه منظور کړی دی. لدې کبله د حلال او حرام کوم بندیزونه چې پر تاسو لګول شوی دي د هغو مراعات وکړئ. البته څوک چې له لوګینه اړو ګرځي له هغو نه څه شی وخوري بل دې چې د ګناه خواته میلان وي، نو به شک چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. خلک پوښتنه کوي چې هغه ته څه شی حلال کړی شوی دي. وای تاسو ته ټول پاک شیان حلال کړی شوی دي، او کوم ښکاری ځناور چې تاسو یې مخته کړی وي هغه ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي. هغه ځناور چې کوم شی تاسو لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسو ته روا ده. البته پر هغه باندې د الله نوم واخلي او د الله د قانون د ماتولو نه ویریږي. د الله په حساب اخیستنه کې څه ځن نه راځي. نن ستاسو لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوی دي. د اهل کتابو خواړه ستاسو لپاره حلال دي او ستاسو خواړه د هغو لپاره حلال دي، او پاک لمنې ښځې هم ستاسو لپاره حلال دي که هغه د مؤمنانو له ډلې څخه وي، یا له هغو قومونو څخه چې هغه ته له تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی، په دې شرط چې تاسو د هغو مہر ورکړي په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ، نه دا چې په آزاد شهوترانی لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یارانی وکړي. او چا چې د ایمان پر تګلارې باندې لټلونه انکار وکړ نو د هغه د ژوند ټول کړو ربا بابزه یعنی زعیشی او هغه په آخرت کې تشلاسه بیوزلی. ای مؤمنان کله چې تاسو د منځلو لپاره پاتې نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګهلو پورې ووینځئ، په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او په کې تر پندکیو پورې ووینځئ. که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنی غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسو نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسو په خځو لاس لګولې وي او اوبو نه مومئ نو له پاکه خاورې نه کار واخلئ. پر هغه لاسونه وهلي په خپل مخونو او لاسونو باندې راکاږي. الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنگ کړي، خو هغه غواړي چې تاسو ستر کړي او خپل نعمت پر تاسو پوره کړي. خای چې تاسو شکر یستونکي شئ. الله چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ او هغه پوخ لوز او تړون مه هیروئ چې له هغه سره تاسو کړی دی. یعنی تاسو دا وینا چې مونږ واوریدل او اطاعت مو ومان له الله نه ویریږي
الله ان د زړونو پر رازونو پوهیږي. ای مؤمنان، د الله لپاره پرېښتین ولې ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمنی دي تاسو دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړي. عدالت وکړئ. دا د خدای ویریدنې سره نږدې اړیکه لري. د الله له ویرې سره کار کوئ. هر څه چې تاسو کوئ الله پرې پوره خبر ده. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي، الله له هغو سره وعده کړی ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تیریدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي، الله له هغو سره وعده کړی ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تیریدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي، نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. ای مؤمنان، د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسو کړای دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غزونې اراده کړې و، خو الله پر تاسو باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. د الله نه په ویریدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډ وي. الله له بنی اسرائیل نه په خوا وعده اخیسته او په هغو کې 12 نقیبان یعنی وکیلان ټاکلي او هغه ته ویلي و چې زه له تاسو سره یم، که تاسو منځ برقرار کړ، زکات مو ورکړ، زما پیغمبران مو ومنل، د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو خپور یعنی قرض حسنه ورکړ، باور ولرئ چې زه به تاسو ناوړتیاوي یعنی ګناهوي له تاسو څخه ایسته کړم او تاسو به داسې باغونو ته نه باسم چې تر هغو لاندې به ویالي بهي. ولدي ورسته چې له تاسو نه چا د کفر چلند غوړه کړ، نو په حقیقت کې هغه سوا السبیل یعنی سم الله را ورکه کړ. بیا دا د حقوق خپل وعده ماتولو چې د هغې عمل مونږ هغوی له خپل رحمت څخه لري وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه خوونه چې هغو ته شوی و د هغو زیاته برخه یې هېره کړې ده او هر ورځ تاسو ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندي. له هغو څخه ډیر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي. نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي، نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي. نو له دې عمله هغوی ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټونکي اوسه. الله هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند لري. په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم په خا وعده اخیستې و چې هغه ویلي و چې موږ نصارای، خو هغه ته هم چې کوم درس ورکړی شوی و د هغه زیاته برخه هغه هېر کړه. په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامت پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تاریخوالي تخم وکړ او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغه ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي. اهل کتابو، زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي یعنی برملا کوي چې تاسو ور باندې پرده غوړوله او له ډیرو خبرونو درتیریږي. هم تاسو ته د الله لوري روښنايي راغلی ده او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغه خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترګمۍ څخه راباسي درنه لوري ته راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی. ای محمد، دوی ته وایي چې خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي، نو څوک کولای شي چې هغه د غیر عادي نه منع کړی شي؟ الله خود ځمکې او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي. هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی. يهوديان او نصارا وایي چې موږ د الله ځامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو. له هغه پوښتنه وکړه، نو هغه تاسو په ګناهونو تاسو ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسو هم همغه انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړی دي. هغه چې چاته وغواړي بخنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي. زمکه او اسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت ده
او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. اے اهل کتابو، زموږ د پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې لوی مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه، ترڅو چې بیا تاسو دا ونه ویلای شي چې مونږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی. نو ګورئ، اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله په هر څه باندې برلاس دی. په یاد لرئ کله چې موسی خپل قوم ته ویلی و چې ای زما قومه، د الله هغه نعمت در په زړه کړی چې هغه تاسو ته در په برخه کړی و. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو فرمان روایان وګرځولې او تاسو ته هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چاته نو ورکړي. په یاد لرئ کله چې موسی خپل قوم ته ویلی و چې ای قومه هغه سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسو لپاره لیکلې ده، پر شا مه اوړئ، که نه نو ناکام او نامراده به وګرځئ. هغوی په ځواب کې وویل ای موسی، هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي، موږ به هیڅکله هلته لاړ نشو ترڅو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي. هو که هغوی ووتل نو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو. په هغو ویریدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پیرزو کړی. هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشي. کله چې تاسو دننه ورسیږئ نو تاسو به برلاسی یاست. په الله ډاډه اوسئ که تاسو مؤمنان یې. خو هغوی بیا هم دا وویل چې ای موسی، مونږ خو به هلته هیڅ کله ورنشو ترڅو چې هغوی هلته وي. ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګیږئ، مونږ دلته ناست یو. موسی وویل ای زما پروردګاره، زما په واک کې هیڅ نشته بې زما له خپل ځان او زما له ورور نه، نو ته مونږ له دغو سرکشانو څخه بیل کړه. الله جواب ورکړ خنو هغه هیواد تر 40 کلونو پورې پر دوی حرام دی. دوی به په ځمکه کې لالهان د سرګردان وګرځي. د دې سرکشانو په حالت اندېښمن کېږم. او لکشان دوی ته د آدم د دوه زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو له هغو څخه د یو قرباني قبول شوه او د بل قبول نشو. هغه ویل زه به تا ووژنم. هغه جواب ورکړ الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. کته زما د وجلو لپاره لاس پورته کړی نو زه ستاسو د وجلو لپاره لاس نه پورته کوم. زه له رب العالمین څخه ویریږم. زه غواړم چې زما او ستا خپل ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شي. همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وجل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وجلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. بیا الله یو کارغی ولېږي چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ ترڅو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسد څنګه پټ کړي. د دې کار په لیدلو هغه ویل افسوس پر ما د دې کارغه په څیر هم ونشو کړای چې د خپل ورور د جسد پټولو تدبیر مې کړای وای. له هغه وروسته په خپل کړو ډیره پښیمانتیا وکړه. له همدې امله مونږ پر بنی اسرائیل دا فرمان لیکلی و چې چا چې انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژي دا سی وګڼل چې هغه ټول انسانان وژل او چا چې څوک له مرګ وژغوري دا سی وګڼل چې هغه ټول انسانانو ته ژوند وروباخه. خو د هغو حال دا دی چې هغه ته زمون پیغمبران پر لپسې له روخانه څرګندو لارښودنو سره راغلل. سره لدی هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتې کوونکي دي. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر سره جنگي او په ځمکه کې د دې لپاره منډي تړي کوي چې فساد را ولاړ کړي، د هغو سزا ده چې ووجل شي یا په دارو زړول شي یا د هغو لاسونو په کې رد بدل غوچي کړای شي یا له وطن وشړل شي. دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې ده او په آخرت کې د هغو لپاره لدین لوی سزا ده. حکم خلق چې توبه وباسي مخکې لدین چې تاسو پر تسلط ومومي، تاسو ته د څرګندوي چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. اے مؤمنانو، له الله نو ویریږي او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوي او د هغه په لار کې جدو جهاد وکړي. خای چې تاسو ته بریالي توپ در په برخه شي.
که و په هیږي چې کوم کسانو چې د کفر رویا غوړه کړی ده که د هغو په لاس کې د ټول زمکه شتمنۍ وي او همدومره نور هم ورسره او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي د قیامت د ورځې له عذاب وژغورل شي بیا به هم هغه ورڅخه قبول نه کړی شي او هغه ته به دردناک عذاب ورسیږي هغوی به غواړي چې د دوزخ له اور نه په تیښته ووځي خو نه بشي وتلی او هغوی ته به دایمي عذاب ورکړي شي او غلکه کزوی کنارینه د دواړو لاسونه پرې کړی دا د هغو د خپل ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا د الله قدرت پر ټولو غالب ده او هغه د پوهې او حکمت څښتن ده نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی آیات نه پوهیږي چې الله د زمکه او اسمانونو د سلطنت څښتن دی چاته چې خوښ شي سزا ورکوي او چاته چې خوښ شي بخنه کوي هغه د هر څه واکمن دی ای پیغمبره هغه خلک د ستاد زوریدو باعث نوي چې د کفر په لار کې چټک ګامونه اوچتوي که هغوی له هغو کسانو څخه وی چې په خله وایي مونږ ایمان راوړای دی خو د زړه له کومي ایمان نه دی راوړای یا له هغو کسانو څخه وی چې يهوديان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغ لپاره وګ دي او د نور خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دی راغلی وګ باسي ګرځي را ګرځي سرل دی چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي د هغو معناوی له یو ځای نه بل ځای ته اړوي را اړوي او خلکو ته وایي چې کتاسه ته دا حکم درکړ شي نو وی منی کنه نو می منی الله چې په فتنه کې د چا د غرزولو اراده کړی وي د الله له مؤاخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولای دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دی غوښتي د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب دوی د دروغ اوریدونکو او د حرام مال خورونکو دي نو که دوی تاسو د خپل دعوو په وړاندې کولو راشي نو تاسو واک درکول کیږي کله خوخه وي د هغو فیصله وکړه او کنه نو انکار وکړه که انکار وکړي نو دوی تاسو هیڅ ځان نشي رسولای او که فیصله کوي نو د عدالت په اساس وکړه چې الله عدالت کوونکی خوښوي او دوی ته څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې دوی سره تورات موجود دی په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره دې هم دوی ورڅخه مخاړوي اصلي خبره دا ده چې دا خلک له سره ایمان نه لري مونږ تورات نازل کړل چې په هغه کې لارښوونه او روښنايي و ټول پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سمې د دغو کسانو چاري چې يهوديان شوي وو فیصله کوي او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنی ربانی عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی او پر هغه باندې هغوی شاهدان نو اې د يهودو ډلې تاسو له خلکو نه مو ویریږي بلکې لمانو ویریږي او د لګي بدلی اخیستلو په مقابل کې زما د آیتونو پلورل پریږدي کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې و نه کړي هغوی کافران دي په تورات کې مونږ پر يهوديانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس د سترګې په بدل کې سترګه د پزې په بدل کې پزه د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابر بدله نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سم فیصله و نه کړي هغوی ظالمان دي بیا موږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علی السلام زوی عیسی علی السلام ولېږه له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجودو د هغه ریښتینه کوونکی او موږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنايي و او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجودو ریښتینه کوونکی او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره لسره تر پایه هدایت او نصیحت زمونږ حکم چې د انجیل خاوندان د له هغه قانون سره سم فیصله وکړي چې الله په هغه کې نازل کړی دی او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سم فیصله و نه کړي هغوی فاسقان دي او اے محمد مونږ ته دا کتاب درلېږلی چې په حق راغلی دی
او له کتاب څخه چې څه د په وړاندې موجود دي د هغو رښتینی کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی. نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چاري فیصله کړه او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مکوه. موږ له تاسو نه د هر یو لپاره یو شریعت او یو عملی تګلاره ټاکلې ده. که څه هم چې تاسو خدای غوښتلی وای نو تاسو ټول یو امت هم جوړولای شوي. خو هغه د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسو ته درکړي دي په هغه کې تاسو وازمایي. نو په غوړه چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ. په پای کې تاسو ټول د خدای لوري ته ورګرځیدل دي. بیا به هغه تاسو ته اصلي حقیقت چې تاسو پکې اختلاف کوئ دروخي. اے محمد ته د الله د نازل کړي قانون سره سم د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مکوه. پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي. یو ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه وخته و نمومي چې خدای تا ته درلېږلی دی. نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو په هغه چې الله د دوی د جنو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي. که دوی د خدای له قانون څخه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته. ای مؤمنانو يهوديان او عیسایان خپل ملګری منیسي. دوی په خپل منځو کې سره ملګری دي او کله تاسو نه څوک هغوی خپل ملګری نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کیږي. په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپل لارښوونې څخه بې برخې کوي. ته ګوري چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي. وایي مونږ ویریږو چې چیرې مونږ په کوم غم اخته نشو. ولر نه ده چې کله الله تاسو ته غوڅ برای در په برخه کړي یا خپل لوري نه کومه بل خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پکې مانوي. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا هغه خلک دي چې د الله سره په کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوي چې مونږ له تاسو سره یو. د هغوی ټول عملونه به بیزا یعنی ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول. ای مؤمنان کله تاسو نه څوک خپل دین نه واوړي نو وادي وړي الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختی چې د الله په لار کې به جد او جهاد وکړي او د هیڅ ملامتونکي لپړي اچولو نه ونه ویریږي. دا د الله فضل دی چاته چې خوښ شي او په برخه کوي. الله د پراخ وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي. ستاسو ملګری خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې منځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله په وړاندې سرټیټونکي دي. او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګری نیسي هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده. ای مؤمنانو لتاسو نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلکو چې ستاسو دین د ټوکو او ساتيري مورد ګرځولای دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګری منیسي. له الله نه ویریږي که مؤمنان یاست. کله چې تاسو د منځلو لپاره ندا کوي نو هغوی ورپورې ملنډي وهي او لوبي وسره کوي. د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري. دوی ته وایا ای اهل کتابو تاسو چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست هغه لدی پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه خوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ مخکې هم نازله شوې و او له تاسو نه زیاتره خلک فاسقان. بیا وایا آیا زه هغه خلک دروخه يم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی. هغه کسان چې الله ور باندې لعنت کړای او غضب ور باندې نازل کړای چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ. د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنی سم لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي.
کله چې دوی تاسو ته راځي نو وایي چې مونږ ایمان راوړی، حال دا دی چې د کفر سره راغلي او له کفر سره بیرته لاړل او الله خپو هیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړی دي. ته ګوري چې له هغه څخه زیاتره خلک د ګناه، ظلم او زیاتی په چارو کې په منډو تړو راوړي او حرام مال خوري. ډیر ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي. ولې دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي. په باوري توګه د ژوند ډیره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي. يهوديان وایي د الله لاس تړل شوی دی، و تړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځای ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي. د الله لاسونه آزاد دي، څنګه چې خوښه شي لګښت کوي. حقیقت دا دی کوم کلام چې ستاسو رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغه څخه د زیاترو خلکو د سرکشي او باطل پرستی د زیات والی موجب ګرځیدلای دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامت پورې عداوت او دښمنی اچولې ده. کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي. دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي او الله فساد راوړونکي هیڅ کله نه خوښوي. کله دې سرغړونې په ځای دغه اهل کتابو ایمان راوړای وای او له خدای د ویریدو کړندارې غوړه کړی وای نو موږ به د دوی بدی ورڅخه ایسته کړی وي او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمور او جنتونو ته ننويستلی وای. کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم کړی وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوی وو. که داسې کړی وای نو د دوی لپاره به لپاسه روزي ورېدله او لاندې به راخوټېدله. که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سم لار تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډیر بد عمل دي. ای پیغمبره څه چې ستاسو د رب له لوري پر تا نازل کړی شوی دی هغه خلکو ته ورسوه. که داسې دی ونه کړل نو د هغه د پیغمبري حق دی ادا نه کړ. الله د خلکو له شر څخه ستاسو ژغورونکی دی. باور ولرئ چې هغه به هیڅ کله ستاسو په مقابله کې کافرانو ته د بری لار ونه خي. په صراحت سره وایي چې ای اهل کتابو تاسو هیڅ کله کوم اساس نه لري تر څو پورې چې تورات، انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نکړي چې تاسو د رب له لوري نازل کړی شوی دي. دا فرمان و چې پرتا نازل کړی شوی دی ارومرو له هغونه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي او د کافرانو په حال باندې څه افسوس مکوه. مسلمان وی که يهودي، صابي وی او که عیسائی، هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي د شک چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان. موږ له بنی اسرائیل څخه کلکه وعده اخیسته او هغه ته مو ډیر پیغمبران لیږلي خو هر کله چې کوم پیغمبر هغه ته د هغه د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړای دی نو چاته د دروغ نسبتونه کړی او څوک یې وژلي او لزان سره دا انګیرل د چې څه فتنه راولاړ نشي. دې عمل وړاندې کانو شول بیا الله هغه ته بخنه وکړه خو له هغه څخه زیاتره کسان لا زیات وړاندې کانو شول. الله د هغه د ټول حرکتونه ګوري. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغه ویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی. په داسې حال کې چې مسیح علی السلام ویلی و چې ای بنی اسرائیلو د الله بندگی وکړي چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسو. چا چې الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړای او د هغه استوګنځای دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې ویل الله په دریو کې یو دی. په داسې حال کې چې یو خدای پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپل دغه ویناو څخه من نشي نو له هغه څخه چې هر څوک کافر شوی دی هغه ته به دردناک عذاب ورکړي. نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخنه نه غواړي؟ الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی. مسیح بن مریم علیه السلام له پیغمبر نه پرته نور څه نو. له هغه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یو رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل. ګوره مونږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړې دي. بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي. دوی ته وایي آیا تاسو له الله نه پرته د داسې شی بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ضرر رسولو واک وسلري او نه د ګټې؟
په داسې حال کې چې د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی خو یوازې الله دی. وای ای اهل کتابو، په خپل دین کې افراط مکوئ او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوئ چې له تاسو نه مخکې په خپل هم گمراه شول او ډیر نور هم بي لارې کړل او له سواء السبیل یعنی سم لارې نه واوښتل. له بنی اسرائیل څخه چې کوم خلکو د کفر لار غوړه کړه پر هغوی باندې د داوود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت ویل شو، ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیری کولو یې لاس پورې کړی. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښیو، ناوړه کړنلاره و چې هغوی غوړه کړه. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشنی عذاب کې اوسیدونکي دي. که پر اختیار سره دا خلک د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوی وو، نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای له اطاعت نه وتلي دي. ته به د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت يهوديان او مشرکان عمومي، او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک عمومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارایو. دا له دې عمله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران مندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته. کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی، نو څه به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره، مونږ ایمان راوړ، زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. او هغوی وایي چې خنو مونږ ولې په الله ایمان را نوړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیله مند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. د هغوی د دې وینا له امله الله هغوی ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسېږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زمونږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاو او هغه دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. اے مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مکوئ، تیری کوونکي د الله ډیر بدی سي. اے مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړی ده هغه خورئ څخئ او د هغه خدای له نافرمانی څخه په څنګه اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. تاسو چې کومې بابیزا او غیر ارادي لوړې کوي یعنی قسمونه خورئ، پر هغه مو الله نه نیسي. او کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسو له پوهې او ادراک سره کوي، پر هغه به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لاسو مسکینانو ته له هغه منځنۍ درجه خوړو څخه ورکړئ چې تاسو خپل کورنۍ ته ورکوي، یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ. او څوک چې د دې وسو نه لري هغه د 3 ورځې روزه ونیسي. دا ستاسو د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ، د خپل قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسو ته څرګندوي، په کار ده چې تاسو شکر وباسئ. اے مؤمنان، دا شراب، قمار، دا درشلې یعنی نسبی تیګه د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولی او شیطانی کارونه دي. له هغه ډډه وکړئ، هیله ده چې تاسو ته به برای در په برخه شي. شیطان خدا غواړي چې د شراب او قمار په وسیله تاسو په منځ کې عداوت او دښمنی واچوي او تاسو د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي. نو آیا تاسو د دې چارو څخه لاس اخلئ؟ د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول نافرمانی څخه رامنه شئ. خو که تاسو حکم ته شاکړه او په هیږي چې زمون پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت
څوک چې ایمان راوړي او غوړه چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خورلي څه خلی وو په هغو به وننیول شي په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړی شوی دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي بیا چې له کوم شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلار ونیسي الله نیک عمل خلق خوښوي اے مؤمنانو الله به تاسو د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بيخي تاسو د لاسونو او نيزو تر کنټرول لاندې راغلي وي د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسو نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي نو چې له دې اختار نه ورسته د الله له ټاکل شوی حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی اے مؤمنانو د احرام په حالت کې ښکار مو وژنئ او کله تاسو نه چا په پوها او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروي چې هغه وژلې وي نو د همغه انډول یو څاروي به له هغه څاروي نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسو نه دوه تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبه ته رسول کیږي کدا نوینو نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوي یا به د حقوق په اندازه روزي نیسي ترڅو چې هغوی د خپل کړو خوند وڅکي مخکې چې څه شوی هغه الله بخلی خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي الله په ټول بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وسلري ستاسو لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول هر چیرته چې تاسو تمیږي یعنی اوسېږي عملته هم خوراک تر روا دی او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توخه هم کولای شي البته د وچه ښکار تر هغه وخت پورې پر تاسو حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسو د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانی څخه ځان وژغوري چې د هغه حضور ته به تاسو راغون کړی شوی ور حاضرېږي الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرام میاش د قرباني څاروي او د غاړي پټي هم چې تاسو دا قرباني پرې نه کوي ترڅو چې تاسو ته څرګند شي چې الله د اسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی خبردار اوسئ الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخونکی او رحم کوونکی هم دی پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی نور ستاسو په ښکار او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله دی ای پیغمبره دوی ته وایي چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانت نه دي کله ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسو لپاره جالب هم وي نو ای وخیاران د الله له نافرمانی نه ځان وژغورئ هیله د چبریالي توب مو په برخه شي اے مؤمنان د داسې خبرو پوښتنه مکوئ چې کدر ته څرګند کړای شي نو تاسو ته به نه وړوي او که تاسو د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قران نازلېږي نو هغه به درته څرګند شي تر اوسه چې تاسو څه کړی دي الله هغه در بخلی دي هغه بخونکی او د زغم څښتن دی له تاسو نه مخکې ویډلې هم دا ډول پوښتنې کړې وي بیا د حقوق نه عملي کولو کافران شو الله نه د بهيري په نام کوم حیوان ټاکلای نه د صاحبې نه د وسیلې او نه هم چې بوتانو ته مخصوص کړای شي خدا کافران پر الله باندې د دروغ او افتراء کوي او له هغه څخه زیاتره نه پوهان دي او کله چې هغه ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي نو هغه په جواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړن لار بس ده چې پر هغه باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلې دي آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغه په هیڅ نه پوهیږي او له سم لار نه خبر قدر هم نه وي اے مؤمنان د ځان فکر وکړئ د بل چا بیلاری توپ تاسو ته ځان نشي رسولای که تاسو په خپل پر سم لار یاست د الله لوري ته تاسو ټول ورګرځیدل دي بیا به هغه تاسو ته دروخی چې تاسو څه کول اے مؤمنانو کله چې له تاسو نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د هغه لپاره د شاهدین حساب دادای چې له تاسو نه د دعا عادلان شاهدان ونیول شي
یا که تاسو د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي نو لغیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي بیا که څه شک پیدا شي نو لمانځنه وروسته د دواړه شاهدان په جماعت کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودی وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو او که څوک زموږ څخه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټونکي یو که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دی وشمیرل شو خو که ښکارا شي چې دغه دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی نو بیا د هغو په ځای دی دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دی راپاتېږي چې د هغو حق خورل شوی وي او هغوی د خدای قسم خوري ودی وایي چې زمون شاهدی د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او مون په خپل شاهدۍ کې څه زیاته نه دی کړی کوم داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دی وشمیرل شو په دې ترتیب زیاته هله کېدای شي چې خلک به بيخي اختیار شاهدی وایي یا بل لکتر لګا لدی خبري ویریږي چې د هغو قسمونو ورسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تردید شي له الله نه ویریږي او د هغه حکم واوري الله نافرمانی کوونکی له خپل لارښودنې څخه بې برخې کوي په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي پوښتنه وکړي چې تاسو ته څه جواب درکړ شو نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیو همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي بل هغه وخت در پزړه کړ چې کله الله و فرمایي چې اې د مریم زوی عیسی زما هغه نعمت در یاد کړ چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړیو ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په زنګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او په اخو عمر ته پرسیدو هم ما ته د کتاب حکمت تورات او انجیل خوونه وکړه تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغه کې د پوکای کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا مرزادي رانده او پیس ناروغان زما په امر رغول تا مړی زما په امر راويستل یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت تر راويستل بیا چې کله ته بنی اسرائیل ته څرګندو نښانو سره ورغلی او څوک چې له هغه څخه د حق منکرانو هغوی ویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغه څخه وژغورلی او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی ویل چې مونږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله حواریان وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستار رب پر موږ باندې له اسمانو د خوړو یو دسترخوان را کوزولای شي نو عیسی علی السلام وویل له الله نه ویریږي که مؤمنان یاست هغوی وویل موږ صرف دومره غواړو چې لدی دسترخوان نه خواړو خورو او زموږ زړه ډاډوي او موږ ته څرګند شي چې تا چې موږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او موږ قربان دي شاهدان اوسو له هغه وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایا زموږ رب پر موږ باندې له اسمانه یو دسترخوان را کوز کړه چې زموږ لپاره زموږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستاسو لور یو نه خانوي او موږ ته روزي راکړه او ته ډیر ښه روزي رساني الله جواب ورکړ زه پر تاسو باندې د هغه را کوزونکې خو وروسته له هغه چې له تاسو نه څوک کافر شي هغه ته به داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیڅ چاته نه وي ورکړي لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله و فرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي چې له خدای پرته ما او زما مور هم په خدای سره ونیسي نو هغه په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نو چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغه ویل زما لپاره حق نه وو کما دا څه خبره کړې وي نو ته به ارومرو په عالمي ته په هیګي پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهیږم چې ستا په زړه کې دي ته خو پر ټولو پټو حقایق عالمي ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندگی وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسو رب زه تر هغه وخت پورې د هغو څارونکو یم چې ته څو پورې زه د هغو په منځ کې یم کله چې تا زه بیرته دروغ وختم نو ته پر هغو څارونکو وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکو اوس کته هغه ته سزا ورکړي
نو هغوی ستا بندگان دي او که بخنه ورته وکړي نو ته بر لاس او د حکمت خاوند دي. هلته الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغه کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي. د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالي بهيږي. دلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي. الله له هغو ناراضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول. همدا ستر بریالیتوب دی. د ځمکې اسمانونو او ټول موجوداتو پادشاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی.